درې ډیر زیات مهم خبرونه. چیرته ولې آتش فشان رامنځته کیږي؟ سراج الدین حقانی ولې د مرستو د ویشلو مسؤل وټاکل شو؟ د دې ترڅنګ یو بل ډیر مهم خبر هم شته، نو حتما ویډیو تر پایه وګورئ. سراج الدین حقانی له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش مسؤل وټاکل شو. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د پریکړې له مخې د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش او همغږۍ مسؤل ټاکل شوی دی. دا پریکړه د سې شنبې په ورځ د چنګاښ پر 28مه د طالبانو د کابینې د غونډې په پای کې د طالبانو د امیر المؤمنین ملا هیبت الله د حکم پر بنسټ شوی دی. سراج الدین حقانی به د کمیسیون د مشر په توګه له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش د مرستو رسولو د بهیر اسانتیا او دغه راز له بهرنیو مرستندویانو سره او زلزله ځپلو سره د ارتباط دنده ولري. دا ټاکنه له هغې وروسته شوې ده چې پکتیکا او خوست کې له زلزله ځپلو سره مرستو د ویش په څرنګوالي د نیوکو راپورونه خپاره شوي دي. بلخوا افغان جیولوجیسټ حامد حسن وایي چې ګیان کې د آتش فشان د واقع کېدلو امکانات زیات شوي دي. وایي د ځمکې د شکېدل خطرناک او د تیلو راوتل یا د تیلو د ذخیرو درز کېدل اندېښمنونکي دي او ژر باید له ګاونډیانو سایسمومیټر، ټیلټمیټر، سټراین میټر، ریبون لیزر او تخنیکي ټیمونه راوبلل شي. په همدې حال کې د طالبانو پوځي چارواکو ویلي له ایران سره پر ګډه پوله د افغانستان ټولې سرحدي پوستې رغوي. د ایران تصنیف خبري اژانس ویلي دي په دې لړ کې د طالبانو د الفاروق قلوردو مرستیال ملا عبدالشکور بریالي د اسلام کلا سرحدي سیمې ته سفر کړی دی. دغه طالب چارواکي ویلي دي چې له ایران او ترکمنستان سره د افغانستان ټولې ویجاړې شوې پوستې به ورغوي. د په وینا په دې برخه کې عملي ګامونه پیل شوي او په نږدې راتلونکي کې به د یادو پوستو ټولې ویجاړې شوې برخې ورغول شي. د طالبانو یاد شوی پوځي مقام زیاتوي چې د دفاع وزارت په لارښوونه د افغانستان په نورو سرحدي برخو کې هم ورته هڅې پیل کړي دي ترڅو د ټولو سرحدي سیمو ویجاړې شوې برخې ورغوي. په وروستیو کې د افغانستان د طالبانو او ایراني پوله ساتونکو ترمنځ په پولو کې څو ځلې نښتې وشوې. د ایران تصنیم اژانس د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي په قول ویلي دي چې د ایران او افغانستان ترمنځ په ګډه پوله کې د نښتو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. د په ادعا د طالبانو د بېغورۍ له امله نښتې شوي دي. خو راپورونه وایي چې له افغان مسافرو سره د ایران پوله ساتونکو بد چلن یا د افغانستان خاورې ته د ایراني ځواکونو رامخکې کېدا سبب شوي چې طالب پوله ساتي غبرګون وښيي.